سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ او د صحت جامې مو پر تن وي. ملګرو، که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست او تر اوسه پورې مو پکتیکا ټي وي چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره هغه کوم نشان چې راوځي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو ستاسو پورې په وخت ورسیږي. زه یم برات درمان، تاسې ګورئ پکتیکا ټي وي چینل. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو، له ویډیو شروع کېدو څخه مخکې که چیرې تاسو ویډیو خوښه شوه نو لایک هم ورکړئ. په لایک باندې ستاسو هیڅ نه کېږي. راځئ چې ویډیو ته ورته ویډیو پیل. ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. ملګرو، که چیرې تاسو غواړئ چې انټرنټ څخه پیسې وګټئ نو زه به لاندې په ډسکریپشن کې لینک درکړم، تاسې کولی شئ له هغه ځای څخه داخل شئ. ملګرو، ما خپل سیم کارت ته 450 افغانۍ ورژلې، په ثبوت سره تاسې وګورئ. دغه زما بیلانس ته تاسې وګورئ. زما بیلانس 450 افغانۍ ده. 450 افغانۍ تاسې ما بیلانس وینئ. زه اوس غواړم دا خپل سیم ته ولېږم. دلته به تاسې دا لاندې باندې کلیک وکړئ، د پیسو ایستل په انګریزي باندې به لیکلي وي کیش آوټ، هغه باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسې دلته په موبایل ټاپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته تاسې کلیک وکړئ تاسې په تایید باندې کلیک وکړئ. کله چې تایید باندې کلیک وکړئ دلته ډاونلوډینګ روان ده. ډاونلوډینګ کله پای ته ورسېږي بیا ستاسو ته ښکاره کوم چې دغه د ډاونلوډینګ پای ته ورسېد. اوس موږ ته ولیکلو چې تاسې غواړئ پیسې ولیدل شي نو رسېدل شي. هو، دغه د زه اوس ریفریش یې کوم. ملګرو، دلته 6 افغانۍ پاتې وې، 6.5 افغانۍ. اوس یې زه ریفریش کوم، ګورم چې دا زما سیم ته راتللي دي که نه دي تللي. ملګرو، دغه د تاسې وینئ میسیج راغی ما ته، روپۍ ولاړې، دغه دې 450 افغانۍ ولاړې او 6.5 افغانۍ کې پاتې شوې. نو ملګرو، دغه ده په ثبوت سره مو ولېږلې 450 افغانۍ ما په ثبوت سره خپل سیم ته ولېږلې. تاسې ولیدلې 450 افغانۍ ما خپل سیم ته ولېږلې. دغه ډېر یو کمال اپلیکیشن ده. لینک به یې زه په ډسکریپشن کې درکړم. ډېر ملګرو ویلي چې ډېر نه پیسې نه لیدل کېږي، خو دغه د ملګرو په ثبوت سره ما ویډرا ورځینې وکړه. دغه د میسیج هم کتلی شئ، هغه وخت و تاریخ هر څه د مکمل تاسې کتلی شئ. نو ملګرو، دغه یو حقیقي ویبسایټ دی، ځکه څو وبخښئ یو حقیقي اپلیکیشن ده. څو وار ما ویډرا ورځینې کړې ده. ملګرو، لینک یې په ډسکریپشن کې ده. نو بس ویډیو نه اوږدوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.